قاتل لنډه کیسه. لیکوال نصیر احمد احمدي. وړاندې کوونکی ژوند. یو قاتل په اعدام محکوم شو. دا عنوان د ورځپاڼې په لومړي مخ کې لیکلی و. نوره لیکنه مې ولوسته. تېره میاشت یو بېسواده کلیوال د ښار مشهور ډاکټر پر سګرېټ دانۍ 22 ډاکټر پر سر ولګېد، ځای پر ځای ساه ورکړه. قاتل له مقاومته پرته پولیسو پرون نوي محکمې د پانسي حکم ورته واوراوه. ورځپاڼه مې پر میز کېښوده، له ځان سره مې وویل آفرین، دې ته وایي عدالت. دا وحشي باید خپله سزا وویني. وږی وم، کانتین ته لاړم، په یوه برګر فرمایش مې ورکړ. تیارېده یې 2-3 دقیقې وخت غوښت. ما ته له شوم ملګری مې مخامخ پر څوکۍ راته کېناست چې پسې راوغوښتل. ورځپاڼه یې پر میز وغوړوله، ما ته یې وکتل، ورو یې وویل دا خبر دې لوستی دی. سترګې مې ورواړولې، ګوته یې پر هماغه عنوان ایښې وه. یو قاتل په اعدام محکوم شو. ورو مې ویل او عدالت باید همداسې وي. د یوه شېبه غلې وروسته یې شونډې وخوځېدې. ورور یې راغلی وویلې چې وکالت یې په غاړه واخلم. دوی د بل محکمې غوښتنه کړې. یوه هلک د اخبار په کاغذ کې تاو شوی برګر راته ونیو. خوالې بد نه و، خو تورشي ډېره پکې اچولې وه. په ډکه خله مې وویل نو څه ته ګوري؟ ملګري مې اوږې پورته واچولې، شونډې وخوځېدې. نشم کولی. ومې خندل. غواړه ګوله نه ده که څنګه؟ ویې ویل نه، ښې پیسې راکوي، خو وخت نه لرم، 3 دوسي راته پرتې دي. دا وخت یې نارکه. چپس نه شول، د غوایي غوښه شوه. د هلک غږ مې واورېد. دا دی لکه وی مې راویستل. ملګري مې سر وخوځاوه، ما ته یې وکتل. ورو یې وویل په دې ورځو کې کومه دوسۍ پر مخ وړئ؟ ځواب مې ورکړ هېڅ، بېکاره یم. ویې ویل نو څه ته ګورې؟ دا دوسۍ ته واخله. د هغه وړاندیز مې خوښ شو. د قاتل د ورور د موبایل شمېره مې ورنه واخیسته. برګر مې وخوړ او په بیړه پورته دفتر وختم. په یو اوږد او تنګ دهلیز کې په یوه عسکر پسې روان وم. دواړو خواوو ته نمجن سیمټي دیوالونه وو. سوړ بوی ترې لټېده. عسکر ښي لور ته وګرځېد. په هغه پسې مې ګړندي ګامونه واخیستل. ځینې ښکته شوې. وی لاندې څو شوم ته په تیاره وه. د عسکري بوټونو په ټکا پسې تلم. د یوې درنې دروازې د خلاصېدو غږ پورته شو. عسکر وویل دې خواته. ور مخته شوم. یوه شېبه ودرېدم. سترګې مې له تیارې سره اشنا شوې. یوه وړه کوټه وه. کوچنۍ دریڅه درلوده. په دریڅه کې پنډ سیخونه ول. عسکر وویل یو پاو وخت لري. له کوټې ووت. دروازه پورې شوه. کونج ته مې وکتل. یو سړي تر ځان پټاو کړی و. ولې ته یې وچې سترګې نیولې وې. مخامخ ورته کېناستم. ورو مې وویل زه وکیل یم، ما ستا له ورور سره خبرې وکړې. هغه غواړي چې ستا په دوسیه له سره غور وشي. ما ته له شوم، خو سړي کوم غږون ونه ښود. هماغسې ځړېدلی سر ناست و. ورو مې وویل ګوره، موږ دومره وخت نه لرو. زه ستا وکیل یم. محکمه کې باید له تا څخه دفاع وکړم. کېدای شي چې سزا دې راکښته شي، خو باید په خبره پوه شم کیسه څه وه. تا ولې ډاکټر وواژه؟ نیغ یې راته وکتل. پوخ ځوان و. سترګې یې پړسېدلې ښکارېدلې. ګڼه توره ږیره یې درلوده. لونګۍ یې تړلې وه. ورو یې وویل څه ګټه به وکړي؟ ما په خبره کې ور ولوېدم. دا قانون دی، ته د 2مې او 3مې محکمې غوښتنه کولی شي. زه به هڅه وکړم چې د اعدام سزا دې په قید واوړي. 15 کاله 20 کاله فرق نه کوي. ژوندی خو به وی خندل، خو خندا یې ډېره ترخه وه. حوصله مې سرته راغله. په کاوړ مې وویل تا ولې د ښار مشهور ډاکټر وواژه؟ خندا یې زور ونیو. ښه شېبه یې وخندل. ما په حیرانۍ ورته کتل. سړی د اعصابو له خوا سم نه شو راته ښکاره، خو وروسته یو دم غلی شو. وویل هغه قاتل. په حیرانۍ مې ورته وکتل. ومې ویل ته څه وایې؟ هغه د ښار مشهور ډاکټر و. ښه نوم یې درلود. پیست یادې ده. یوه شېبه یې راته وکتل. وروسته یو دم وخندل. په ملنډ یې وویل زه وکیل صاحب، زه زما غم مه کوه، نه مې په کار. دې سپکاوي خوند رانه که. په غوسه مې وویل زه له ډېرو مجرمینو سره غږېدلی یم، خو ته په ټولو کې ناپوه یې، په خپل خیر نه پوهېږې. له دې سره ولاړ شوم، خو سړي د پتلانه تر پایسې ونیولم. ورې وویل
کېنه، دومره تیزی مه کوه. کېناستم. سړی یوه شېبه غلی وروسته یې وویل: زه دهقان سړی یم، په چا مې کار نه درلود، یوه ګوله وچه لنډه رارسېده. قناعت مې کاوه، له خپل ژوند نه راضي وم. 2 میاشتې مخکې مې د ژنې زوی په ګېډه درد شو، اول یې درد کم و. دومره سر مې پسې ونه ګرځاوه، خو وروسته یې له درده ټوپکې شروع کړې. مور یې بادیان ورته وټکول، تودخته یې پر نامه ورکېښوده د کلي له. مولا یې تعویض ورته راوړ، خو ګټه یې ونه کړه. هلک لږ په لټه اوښت ټوله شپه ترې راګرځېدو. مور یې ژړل، تر سهاره ویښ و. په سپېده چاود کې مو ګاونډیان خبر کړل، له بل کلي موټر راوست. هلک مو د ولسوالۍ بازار ته ورساوه. هلته یوازې یو ډاکټر و، د غاښونو ډاکټر. ویلې چې د اپنډیسي علایم لري، باید زر تر ژره ښار ته ورسول شي. له هماغه موټر سره مې خبره خلاصه کړه. پاخه سړک ته وختو پوره 1 ساعت مو مزل وکړ. له موږ نه راختلی و چې ښار ته راورسېدو. یوه درملتون کې مو د یوه تکړه ډاکټر پوښتنه وکړه، ادرس یې راکړ. هلک مو ډاکټر ته راورساوه. سړی غلی شو. ما ورته وکتل، د ریسې په تته سپینه رڼا کې سترګې له اوښکو ډکې وې. وروسته یې پزه پورته کش کړه. ور یې وویل: هلک مو په یو اوږده څوکۍ سملا وه. ډاکټر یې سر ته ودرېد. د هلک ګېډه یې څو ځله کېکاږله. وروسته یې د هغه له مټه وینه واخیسته. په کوچني کاغذ یې څه ولیکل، رایاده یې کړه چې وینه د معاینې لپاره لابراتوار ته یوسم. هلته یې پوره 1500 افغانۍ رانه یوړې. بیرته پورته وختم، ډاکټر نه و. ناروغان کتل. په وروسته نوبت راورسېد. کاغذ مې ورکړ، سر یې وخوځاوه. ور یې وویل: هلک اپنډکس دی، باید زر تر ژره عملیات شي. بیا یې یو کاغذ راته ونیو، اوږد لیست و. ویل چې دا سامان د عملیات لپاره دی، لاندې دواخانې ته ورشه. په دواخانه کې یو غټه پلاستیکي کڅوړه له ستنو پختې په 10 ترونو او نورو راته ډکه کړه. پاتې پیسې مې ورکړې. کله چې پورته وختم، ډاکټر بل کاغذ راته ونیو. کاغذ ته مې وکتل، په یو ځای کې له 12 سره 3 ټکي لیکلي وو. نور پرې پوه نه شوم. ډاکټر وویل: ته باید د عملیات لپاره 12,000 افغانۍ تحویل کړې. خوله مې وازه پاتې شوه. په بیړه مې خپل جیبونه ولټول. 1,500 افغانۍ را سره پاتې وې. په منډه دهلیز نه ووتم. هلک لټ په لټه اوښت. مور یې ژړل. له موږ سره راغلو 2 کلیوالو ته مې د پیسو وویل. دواړو جیبونو ته لاس کړ. یوازې 2,500 افغانۍ برابرې شوې. بیرته ډاکټر ته ورغلم. د یو ناروغ کوټ په خواره خله مې ویل: ډاکټر صاحب، له موږ سره یوازې 2,500 افغانۍ دي. برګې راته وکتل. د خواست په ژبه مې وویل: خیر دی، ته عملیات شروع کړه، زه به له کلي پیسې راوړم. پرته له دې چې راته وګوري، ور یې وویل: کاکا جانه، دا شخصي کلینیک دی. ونې مې زیږه شول. ډاکټر مې تر خریلې ځینې ونیو. هغه شاته شو. په خوشکه یې وویل: ته ولې نه پوهېږې؟ دا شخصي روغتون دی، دلته هر څه په پیسو دي. له دې سره یې ګړۍ ته وکتل. شونډې وخوځېدې. وخت نه لرم، که پیسې برابرولی شي نو هلک په عملیات کوم، که نه بل. ځای مې واده ده، باید د یوه ناروغ لیدو ته ورشم. د هلک چیغه مې واورېده. کېناستم، پښو ته ور ولوېدم، خو هغه یو ګام څټ ته شو، ولاړ. خپله سپینه چپنه یې ویسته، بکس ته یې لاس کړ. تر مخ یې ودرېدم. په خواره خله مې وویل: د خدای لپاره 3-4 ساعته وروسته د پیسې وغواړه. خو په خبره کې راولوېده: ته ولې نه پوهېږې؟ وخت مه ضایع کوه. لاړ شه او هلک یې وداولتې روغتون ته ورسوه. دا وخت یو تلیفون ورته راغی. له سلام وروسته یې یودم وخندل. په خبرو د ورسۍ خواته روان شو. په بیړه دهلیز ته ووتم. هلک آرام پروت و. سترګې یې سپینې راختلې وې. لنډه ساه یې وهله. د ګاونډیانو په مرسته مو تر پخواو لاسو ونیو. پر ځینو مو کښته کړ. هلک مو د موټر په شاتني سیټ کې پرېست. په بیړه دواخانې ته ورغلم. د یوه نږدې د دولتي روغتون ادرس یې راته ولیکه. د باندې راووتم. تر موټر ګڼ کسان راته اول ورغلم. میرمن مې په پاخه سړک پرته وه، لخلې سپین ځګونه تویدل. موټر ته مې وکتل. یوه ګاونډي زما د زوی جامه ورتړله. پر سترګو مې تیاره راغله. ساه مې بنده کېده. سر مې دروند و. منډه مې کړه. پر ځینو وختم. ډاکټر له شیشې څخه د باندې کتل. په ټلیفون کې یې خبرې کولې. خندل یې. لړمون مې ور واخیست. د میز پر سر یوه سیګرټ دانه ایښې وه. لاس مې ور وغځاوه. درنه راته ویسېدله. فکر کوم چې له ډبرې جوړه وه. سیګرټ دانه مې پورته کړه. ټول زور مې په
خلاص کې راټول کړ سیګرټ دانې د سړي پر ککرۍ ولګېده اختام پاتې نشو سپینې سترګې راوخت سړی غلی شو ما ورته وکتل له سترګو یې رڼې اوښکې روانې وی وروسته یې سر پورته کړ په ژړه غونې غږ یې وویل قتلونه مختلف دي څوک یې براله وژني او څوک یې سړي یو دم وژړل او خبرې پرې شوې پای